پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مشرکانو ته دا خبر ورکو چې په جهنم کې یو ونه ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ونه په خپلو سترګو لیدلې وه او ونې ته څه ونه وایي زقوم په جهنم کې چې کومه ونه ده هغې ته زقوم ویلی کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ورته دا ونه ښوولې وه په خپلو سترګو یې لیدلې دا ونه چې ده د جهنم په منځ کې ده او د دې نه به خوراک ورکړی کېږي جهنمیانو ته کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره د مکې مشرکانو ته وکړه هغوی په خندا شو ټوغې شروع کړه او هغه ته یې وویل ستا په دې خبرو کې تناقض دی دا ته څه ګډې وډې وې ونه چېرته په اور کې راخیږي دا خو کېدی نه شي الله وایي دا ښوه چې کوم ما تا ته ښوولي وو دا دې دپاره ما کړي وو چې دا امتحان دی دپاره د خلکو چې زه پکې دغه خلک راښکاره کړم چې څوک د پیغمبر مني او څوک یې نه مني خو دا قمقلیان دي دا ونه چا پیدا کړې ده الله دا اور چا پیدا کړی الله نو که دغه الله وغواړي او دې اور ته ووایي چې دا ونه به نه سېځي نو کېدی شي که نه شي کېدی کېدی شي ابراهیم علیه السلام اور ته اچولی شوی و که اور وسېځو نه یې دی سېځلی حالانکې اور ته چې څوک هم واچولی شي نو اور یې سېځي ابراهیم علیه السلام ته بچ شو وجې د بچ کېدو دا و چې د اور چې کوم مالک دی هغه دا نه غواړي چې دی پکې وسوځلی شي نو الله وایي دا ونه چې د هغې بدي په قرآن کې ویلی شوې ده زقوم د ونه الله ذکر کړې ده په سورة الواقعه کې نور ځایونو کې ورته هم اشاره شوې ده لکه سورة صافات کې او الله یې بدي ویلی ده چې دا ونه یو بده ونه ده زهریله ونه ده بدبوداره ونه ده او د دې نه به جهنمیان والعیاذ بالله څه کوي خوراک به کوي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول د جهنم نه بچ کړي او د دې قرآن د دې درس او د دې قرآن د برکت دې الله سبحانه وتعالی موږ ټول وبخي او الله سبحانه وتعالی زموږ حشر هغه د قرآن والا سره وکړي